اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق مالک دی، د کائناتو د نظام چلونکی دی، او بیا په کروڑهاو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین او خاتم المرسلین دی. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی زما چې څومره اوریدونکي دي، څومره دنیا کې مسلمانان دي، د هغوی د زړه ټول جایز مرادونه پوره کړي. الله رب العزت دی که د چا اولاد نه هغې له اولاد ورکړي، که څوک قرضدار الله دی هغه له د قرض د ادا کولو طاقت ورکړي، د چا روزګار نه الله دی وله بهترین روزګار ورکړي. عزتمندو، نننۍ وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده، او دا د هغه خلکو دپاره ده چې کمزوري وي او څوک پې ظلم کوي، زیاتې پې کوي، او هغه ظالم سړی چې کوم دی په هغه باندې د وس نه کېږي او هغه د خپل ظلم نه منې کېږي. خو د دې مطلب دا نه دی چې نننۍ وظیفه صرف د یو کار دپاره ده. دې کې به دا د الله رب العزت پاک نوم یا قهارو دا د هغې خواص او فضایل دا ته بیانوم. خو الله رب العزت په خپل نومونو کې د کمالاتو یو سمندر اچولی دی. زمونږ د هغه د یو نوم سره به زمونږ بېشمېره حاجتونه پوره کیږي. نو دا نننۍ وظیفه خاص د تاسو ته دشمن د تباهۍ دپاره، د بربادۍ دپاره، خو د هغه دشمن تباهي بربادي چې ظالم وي، په تا باندې ظلم کوي یا په یو غریب باندې ظلم کوي، او هغه چې کوم دی هغه غریبانان چې دي هغوی ورته مینت هم کوي، ظالم ورته کوي، خو هغه نه منې کېږي. د هغوی دپاره د عمل خیم دا به په 3 لیمبوانو باندې کېږي. خو د هغې نه مخکې زمونږ د وظایفو د اجازت دپاره زموږ چینل به سبسکرایب کوي او ویډیو به لایک کوي، کمنټ کې سبحان الله ماشاء الله په شان بهترین الفاظ ولیکئ، او بس هغه ته اجازت وشو. که څوک کمنټس نشي دی کولی نو هغوی د صرف ویډیو لایک کی بس هم کافي ده. نو دوستانو، نننی عمل چې دا ډېر بهترین عمل تاسو ته ښیم. داسې خلک چې بعضې وخت کې د دشمن نه تنګ وي، هغه دشمنان که ښکاره وي که پټ وي، بعضې وخت کې داسې دشمنان وي چې هغه پټ په پټه په خلکو پسې لاس وهي. خو لاول درته د دې نور خاصیتونه بیانوم چې یا قهارو دا د الله رب العزت پاک نوم دی، ټول قابو ساتلو والا، ټول مخلوق قابو کولو والا. نو دا تاسو د خپل حاجت دپاره هم ویلی شئ. که چېرته چا څه حاجت وي نو په خپل کور کې یا په جومات کې دی سرتور سر ودرېږي او لاسونه دې اوچت کړي او 100 ځل دی یا قهار ووایي، انشاءالله العزیز هر حاجت به الله پوره کوي. د مالدارۍ دپاره که چېرته څوک وایي چې زما سره مال دولت راشي، غریب وي، نو که دا چېرته د ساختي مونځ په ټایم کې په سجده کې 7 ځل یا قهار ووایي نو الله رب العزت به دله مال دولت ورکړي. د دشمنان نه که چاته خطره وي نو د سحر نور خطو نه پس که چېرته دا په دغه ټایم کې 100 ځل یا جبارو یا قهارو یا ذل بطش الشدید دا ووایي نو انشاءالله العزیز دشمن به د باندې غالب نه راځي. دغه رنګې په کور کې چا جنات وي، بعضې وخت کې د چا په کور کې جنات او سحر جادو شوي وي او هغې دپاره هم په لیمبو باندې دا کیږي. که چېرته د چا په کور کې جنات وي او هغه د جناتو نه تنګ وي، پریشانۍ خبره دا ځکه داسې یو مخلوق چې په سترګو باندې نه ښکاري او هغوی کور کې دا شرارتونه کوي نو سړی ته ذهني طور باندې ډېر زیات پریشانه وي. نو هغوی دپاره دا طریقه ده چې یو لیمبو به راوالي او هغه لیمبو باندې به 10 پیرې مخکې به 1 ځل درود شریف ووایي، اول او آخر لکه دواړه درودونه، اللهم صل علی محمد او اللهم بارک علی محمد تر اخره پورې دا دواړه درودونه به ووایي کوم چې موږ په مانځه کې وایو. بیا به 10 پیرې یا قهارو یا قهار ووایي، بیا به دا دواړه درود شریف چې کوم دی د مانځه والا دا دی بیا ووایي او په دې لیمبو دې دم کې
او یو ډیوه دی بله کې د اکثر زیارتونو کې دا یو قسم د خاورو چراغونه لګي نو دې کې د شرشمو تیل واچي او پای کې د یو باته ولګي او دا لیمبو چې په دم کو نو بیا دا لیمبو کټ کی او هغه کې د نچوړ کی نو ان شاء الله العزیز چې دا به د کور کې دا ډیوه لګېدلې وي نو که به د کور کې څومره جنات وي شیطانان وي دیوان وي څومره هغه مخلوق نالیدونکی مخلوق چې دی ان شاء الله العزیز دا به د کور نه بالکل تختی به امن و امان سره کور والا ته به نقصان نه رسوي دغه رنګې دا کوم بل چې کوم دی تاسو ته زه ښیم چې که د چا دشمن نه سمیږي او هغه نه دا خلک تنګ وي خو شرط دا دی چې واقع دا خبر رښتیا وي دا دی کې داسې نشته چې اوس مثال ستا چاته قار کېږي یا ستا چا سره خپل حسد دی خپل ذاتیات دي او ته په هغه باندې اوس رالګیا شي او په هغه باندې دا عمل کې چې دا تباه شي برباد شي نو نقصان به تاسو ته به فایده نه رسي الټه به تاسو ته نقصان رسیږي نو اوس نه باید د خپل غاړه ازادومه که چا چرته په ناجایزه په چا پاسې وکړو نو هغه سړی به په خپله نقصان به مومي او د هغې نقصان به په خپله ذمواري دا صرف او صرف د هغه کسانو دپاره ده چې هغه کسان د چا د وجې نه د یو ظالم د وجې نه ډېر تنګ وي او وخت په وخت تنګۍ مال ته نقصان رسوي جان ته نقصان رسوي او داس خلک بېوسه وي نو هغوی د عمل په غور باندې واوري طریقه کار یې دا دی چې 3 لیمبوان به راوالی 3 لیمبوان به تازه راوالی او اول او اخر چې کوم درود شریف دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا درود شریف به دوه وای دا دوه درود شریفونه چې دی ویل نو دا په ځان باندې دم کی د دې مطلب دا دی چې دا ته کله په ځان دم کی نو تا باندې حصار تان یو حصار جوړ شي یو دایره ستانه تاو شي تا ته بیا لکه کم د اعمالو نه چې کوم نقصان سړي ته رسیږي تا ته به هغه نقصان نه رسیږي بیا به د هغې نه پس څه چل به وکئ چې 1000 مرتبه به دا ووایې زر ځل یا قهارو یا قهارو دا به ووایې او په تصور کې به هغه خپل دشمن چې کوم د هغه په تصور کې ساتئ سوچ کې ذهن کې به ستاسو هغه دشمن وي چې دا دشمن فلان کې دی او هغه به ستاسو د هغې چهره د هغه ټول مخ او د هغه باډي به ستاسو په ذهن کې وي او دا یا قهارو به زر پیرې ووایې او د هغه به چې کوم دی چې کله یو زر پیرې یو تسبیح زر والا تسبیح دا پوره کړله نو په هغې باندې به هم داسې ورچوف به یې کوي لکه چې ستاسو مخې ته هغه ولاړي او ورچوف هم کپي بیا به دا 3 واړه لیمبانو باندې هم ورچوف کوي او دا په چې کوم دی څه چل وکئ چې دا لیمبانو به بیا راوالی او په خپل کور کې په چرته کوټې په سر باندې ږدئ یا په چرته دیوال باندې ږدئ محفوظ ځای کې به یې کېدئ چې بس په هغه ځای کې دا وچ شي به دا لیمبان چې څومره وچیږي هغومره به انشاءالله العزیز دغه دشمن چې کوم دی هغه ته به هم نقصان رسیږي که هغه مالی وي که بدني وي که جسماني هر قسم نقصان به ورته رسیږي او دا سړی به خپل انجام ته رسیږي او دې نه مخکې ما تاسو ته عرض وکړو د خپل حاجت دپاره روزانه سل ځل ویلی شئ که چېرته تاسو وایئ چې ما الله رب العزت زما په زړه کې خپل محبت واچوي په دشمنانو باندې فتح دپاره دا ډېر بهترین دی او که چېرته بعضې سړی دا ګوره یو کمال پکې یو بل هم دی که بعضې سړی چرته د جادو په ذریعه چا تړلی وي او هغه د خپل کوروالا سره کوروالی نشي کولی نو هغه د سوچه لوښي باندې دا ولیکي یا قهارو دا د ولیکي او هغه کې د اوبه واچوي او ودسکي دا د تاسو به سوی چې څو ځلې ولیکي 100 ځلې لیکئ 100 ځلې لیکئ 200 ځلې لیکئ به چې څومره په هغه لوښي کې هغه د لوښي څومره حجم وي هغې عمر ولیکئ او هغې کې اوبه واچوئ کم سړی په جادو په وجه باندې بند شوی وي او هغه کوروالی نشي کولی انشاءالله العزیز دا به الله رب العزت د دې نوم په برکت سره د ده نه هغه سحر هغه جادو خو دا کوروالی نه کېدل دا صرف د جادو د وجې نه وي که څه بیماري وي خو بیا ځان علاج کوي خو که د سحر د وجې نه شوی نو الله رب العزت به دا سحر د ده نه ختم کړي او دا به بالکل ټیک ټاک شي نو دا د الله رب العزت د پاک نوم یا قهار و مختصر
فضایل ما تاسو ته بیان کړل. ان شاء الله العزیز بیا ژوند وفا وکړله موقع بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.